د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښځه سفر یوازې بې محرمه نشي کولی. په احادیثو کې مختلف روایتونه راغلي دي، یوه شپه او یوه ورځ هم ذکر شوي دي، خو البته په ډیرو احادیثو کې 3 ورځې راغلي دي چې 3 ورځې یا 3 ورځې زیات سفر د ښځې ته یوازې بلا محرمه دا نه دی جائز. په یو روایت کې چې د سیدنا ابي هريره رضی الله عنه روایت دی، دی فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تصافر 3 إلا ومعها ذو محرم منها. دا یو روایت دی. په بل روایت کې بیا هم د هغه روایت راوي دی سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه دی فرمای أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تصافر مصيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. محترم وروره، د حدیث د تورو تحت لفظ ترجمه ده چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه دی جائز، نه دی روا و ښځې ته چې ایمان پر الله باندې وي او د آخرت په ورځ باندې ایمان وي چې دا سفر وکړي د یوې شپې او د یوې ورځې، یعنې یو شوا روز دا سفر وکړي بلا محرمه. که چیرې سفر کوي خامخا به د دې سره محرم ورسره وي، هغه به ورسره ملګری وي، خو البته په محرم کې خبره ده. په بل حدیث کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای د حدیث راوي سیدنا ابي سعید خدری رضی الله عنه دی فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. سیدنا ابي سعید خدری رضی الله عنه فرمایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه دی جائز ورښځې ته چې ایمان پر الله او د آخرت په ورځ باندې چې دا سفر وکړي، داسې سفر چې هغه 3 ورځې یا زیات، مګر خامخا به د دې سره یا پلار ورسره یا به زوی ورسره یا به میړه ورسره یا به ورور ورسره یا به په قریبانو کې داسې یو څوک ورسره چې هغه د دې محرم وي ابدا. محترم وروره، د 300 احادیثو روایت مسلم شریف کړی دی. دا اول حدیث شریف نمبر دی 3218، د دویم حدیث شریف نمبر دی 3288، دغه اخیری حدیث شریف نمبر دی 3270 او د صفحه نمبر دی 901. راځو د مذهب او کتابو ته. د مذهب کتابونه رد محتار چې پر همیشته دوری مختار باندې دی، یعنی یو خو هغه دوری مختار دی چې هغه پر همیشته رد محتار باندې، دا به هغه رد محتار دی چې پر همیشته رد محتار باندې پروت دی. رد محتار پر همیشته دوری مختار باندې جلد 2 صفحه 150 کتاب الحج، هغه د مسله راخصه ده د توري دی والمحرم من لا يجوز له مناكحتها على التعبيد بقرابة او رزاع او سهريه. دغه رقم د مذهب 2 کتاب الاختيار لتعليل المختار، هغه د مسله راخصه ده دی فرمای والمحرم كل من لا يحل له نکاحها على التعبيد. محرم هغه څوک دی د ښځې لپاره چې د ښځې سره نکاح د ابد لپاره نه کیږي، لکه پلار، ورور، زوی، خورایي، وراره. دا هغه کسان دي چې د ابد لپاره د ښځې د دغو کسان سره نکاح نه کیږي. اوس د یو ښځې د خپل اکا سره د ابد لپاره نکاح نه د خپل د ورور سره، د خورایي سره او دغه رقم د وراره سره، د نیکه سره. دا چې اوس د لیور نکاح د ابد لپاره نه د حرامه، صرف دغه عارض په خاطر باندې چې د اوس د خپل ورور په نکاح کې ده، نو لیور نکاح نشي سره کولی چې دغه ورور د ښځه طلاق کړي، دغه لیور بیرته نکاح سره کولی شي، او دغه رقم نور لکه اخ شي هغه نکاح سره کولی شي. نو محترم وروره، کومه ښځه چې د حج سفر لري د هغې لپاره به محرم وي، او محرم بیا په قریبانو کې هغه څوک وي چې د دغې ښځې نکاح د ابد لپاره ورسره حرام وي. دا چې اوس موږ او ستاسې خلک د انجوګانو او د موسسو او یا د یهودو د نصاراو در فشار لاندې دي، او د خلکو ښځې په شپو او ورځو باندې له کورو وتلي، پلار او ورور او میړه قریب نه په خبر، او دیموکراسي ده یا آزاد خیالي ده یا فحشا او منکر دي، دا پیژنه خبره ده. کنو شرعا د ښځې سفر د حج لپاره بلا محرمه نه دی جایز، چې د سفر اندازه یې په هغه سفر کې ښځه بلا محرمه نشي کلی، او د هغه کس سره چې هغه د دې محرم نه وي، یعنی د دې سره چې محرم نه وي د بل چا ناسته د دغه ښځې سره کول د حرام دي. دا ټول ناروا دي. الله جل جلاله دې موږ ته د دین د عمل په دین باندې د عمل کول، په شرع باندې د عمل کول مکمل را نصیب کړي. داسې نه چې په بعضو شیانو باندې مؤمنان یو، عمل ور باندې کوو، عقیده مو وي، په بعضو شیانو کې بیا د خپل خواهش بندگان سو، د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم حکم یې کو او عمل نور باندې وکړو.